أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تاسو بنن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او بسم الله الرحمن الرحیم او الحمدلله را تتیره کی. نن بنوی داس درکو سبب هغه واورو ان شاء الله. د هر انسان خپل پیدا ده. کم کسان چې په ابتدا کې په منځ کې شریکان شوي دي او غیر حاضری نه ده کړې، نو هغه به خپل منځویني. کم کسان چې غیر حاضری کوي هغه مو خپل منځویني. د لمانځه ابتدا به سم وي، په مابینځ کې به خراب وي، په اخر کې به بیا سم وي. داسې نه یو موقع ده. نن الحمدلله رب العالمین خو موږ خلاص کړی سورۃ فاتحه. نن باید ولاړ سو د فاتحې څخه وروسته رکوع راځي. رکوع ته ولاړ سو. رکوع ته چې کله ولاړو الله اکبر ویلی سو. الله اکبر وینا هم زده کړه غواړي. الله اکبر نه، الله اکبر، الله اکبر نه، الله اکبر دا څنګه بیخي انتی کوي داسې. الله اکبر ویل کیږي، الله اکبر نه. الله اکبر هم سیدی خدا ځینې خلک بیخي سر لالند کې، نو په کار هم داسې ده چې لند نسی او بلکې پر خپل مخرج باندې الله اکبر، الله اکبر ویل سي. نو رالو رکوع ته. اوس رکوع نو باید څنګه وکړو؟ دا چې کله موږ اللهم ربنا ته انشاءالله ورسېږو، وروسته پر راغبرګېږو چې اوس نو پر مانځه باره مو دروي انشاءالله. د هر یوه نیت ګورمه، لاسونه څنګه نیسي، تر نامه لاندې څنګه نیسي، رکوع ته څنګه ځي، بیا به هر یو به یې راته وایي، عملي لمونځ به وشي انشاءالله. نو نن الله اکبر چې مو وایه رکوع ته خو راورسېدلو. اوس په رکوع کې مو دا اوږې و سر و ملا دا ټوله سره برابر کړله. نه مو سر ډېر ښکته دی، نه اوږې راپورته دي، او نه اوږې ډېر ښکته دي، نه سر راپورته دي، بلکې هموا داسې برابر. اوس مو لاسونه پر دغه باندې ټینګ کړه، پر زنګونو باندې. ډېر کسان څنګه لاسونه ټینګوي هغه طریقې به وروسته وایو انشاءالله. نو راځو سبحان ربی العظیم ته راځو. سبحان ربی العظیم دا په لمانځه کې ویل دا سنت دی. سبحان ربی العظیم دا په لمانځه کې په رکوع کې 3 واره ویل سنت دی. لہذا که سړي 5 واره ویله، 7 واره ویله، 9 واره طاق طاق ویله، پروا نه کوي. د خپله رکوع ده، هر څونه چې اوږدوي خپل شخصي لمونځ انفرادي چې کوي. خو کله چې امام وي، امام باید د خپل قوم رعایت وکړي، ضعیفانو ته وګوري، حاجتمنو ته وګوري، او هغه انسانان چې د کار څخه یو څه وخت ورکړي هغو ته وګوري. داسې نه وي چې دلته یې نو ډېر ناجوړ انسان ولاړ وي، او هلته د مسجد د دروازې سره هم هغه خپله کشنیان ورسره وي، ډېر بس په ناجوړې وي، او د غزګیروې وي، جنجالې وي. هلته د زکندن پر حالت چې دلته نو امام شروع کړی وي د مازګر په لمانځه کې سورت یاسین، یاسین والقرآن الحکیم. هلته نو ډاکټر وخت هم رکي، دلته د سورت یاسین نه ختمېږي، یا داسې ونه کې. د خپل قوم ضرورت ته وګوري چې زما شاته څوک ولاړ دی، ضعیف ولاړ دی، حاجتمن ولاړ دی، کار یې ستا هغه ولاړ دی. د خپل قوم حالت به د امام په نظر کې وي. داسې نو نه چې بس نو د امام خوښه وي چې څنګه یې کول، خو سنت طریقه باید پرې نږدې په لمانځه کې. نو سبحان ربي العظیم په لمانځه کې ویل سنت دی. البته 3، 5، 7 نه، هغه د ده خوښه ده. رکوع د ده خپله د انفرادي لمونځ هر څونه چې اوږده کولی شوی. یوه خبره. بله خبره په دې کې دا ده، سبحان ربي العظیم مشکل نسته، سبحان ونه وایو. ح غټه ح ده، کشنی ها ونه وایو، سبحان ونه وایو، سبحان، سبحان. اوس دا بې هم میله کوي، سبحان، سبحان نه وایو. که بې ایله کو د بې څخه زور پیښیږي نو سبحان راځي. سبحان تاسو چې وګورئ هلته راځي سبحان، بې ولغندۍ لري، زور نه لري. سبحان، سبحان ونه وایي. سبحان ربي العظیم. او غټه ح ده، کشنی ها ونه وایي، سبحان ونه وایي. ربي العظیم دا خو اسانه دی. ربي ځینې خلک وایي ربي سړي دغه شونډان ځین پرې کړي وایي ښه خوند یې کوي ربي. اوس نو را مجلس چې نو د شونډان ولې داسې نه کېږي چې بس په لمانځه رالې به الله د ځانه کشنی جوړ کړي. ربي هر شی سر خلاصېږي په لمانځه کې چې راسي، ولې خو وخت یې ګرد دغسې یې کړي. ربي ونه وایي. ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى. 50 کاله په سبحان ربي الاعلى لمونځ کړی دي. سبحان ربي الاعلى څه معنا؟ ټولته معنا یې وکړه، معنا یې نسي کولی، کېږي نه. سنت طریقې سره خلاف لمونځ وي نو دې به ثواب چیري. سبحان ربي الاعلى، رب ری ډکه ویل کېږي، پر بې باندې به یې راشوکې. ربي نه، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى. یا سبحان
ربي الاعلى دا عین دی ولاړو بل ځای که نه ته څوم نه راپام کوئ ستاسو یې کور ودان چې مولوي صاحب هر څه وایي که رښتیا او دروغ ګرده سره ویل تاسې ورسره منئ یاره ګرځوئ ملایانه ګرځوئ ځنې چې سبحان ربي العظیم ما سبحان ربي الاعلى درته شروع کړي سبحان ربي العظیم ربي العظیم اوس داسې ونه وایي سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم اوس عظیم دی که عظیم دی که محمد عظیم دی هر څه دی خو داسې یې که چې سم یې ووایه تلفظ یې وکړه سبحان ربي سبحان ربي العظیم عین په الف ونه وایي ډېر په ربي العظیم ونه وایي ربي العظیم ربي العظیم ظیم ما در شولی و چې د ژبې سر دغه ژبو مې سور پورته کړي تالو ته د ژبې سر د لوړو غاښو د مخ لوړ غاښونه نه دي د دې د پای سر ومسوي ظا بس اسانه عظیم اوس که معظیم کوي بله معنی دا خو دا خبره یو بله خبره چې ډېر کسان کله پوښتنه کوي سبحان ربي الکریم یې شولي سبحان ربي الکریم وایي دا هم څه دی کفایت المفتی د مفتی کفایت الله دهلوي صاحب رحمه الله تعالی درواړه وایي دا تعلیم الاسلام چې لیکلی دی دا پښتو چې اوس تاسو وایاست دا کشیان چې وایي د دې مصنف دی دا کتاب چې لیکل دی یو فتوا لري کفایت المفتی په نامه باندې ده په لس ټوکه کې ده هلته دا سوال ځینې سوی دی سبحان ربي العظیم پر ځای باندې څوک سبحان ربي الکریم وایي وایي دا مناسب نه دی ځکه چې که چیرې هر انسان ته وویل چې سبحان ربي الکریم وایي هغه اصلي سنت طریقه چې سبحان ربي العظیم ده هغه ځینې پاتېږي او بل دا که ته نور شان زده کولی سي عظیم هم زده کولی سي ځینې کسان یې په دې خاطر پرېږدي وایي داسې نه د شیطان نوم راڅخه وویل سي ولې در څخه ویل کېږي خو ته خو به هم یو څه عقل لرې سړی به یې بل شي خو به نه انسان سبحان ربي العظیم دا ځوا طریقه زده کوي په عظیم کې هغه ویل کېږي اوس که چیرې داسې نو ستا اعوذ بالله خو نو که دې عظیم په رکوع کې نه سوی ویلی نو اعوذ بالله به دې ګرد عمر خرابه وي سبحان ربي العظیم خو ځوا باید ووایو نو ربي الکریم ونه وایو او عظیم وایو او کوشش دا وکړو چې ځوا ده په ځای ونه وایي عظیم ونه وایي عظیم نو اوس به راسو دا یو څو واره سر ووایست بیا به تاسو الحمدلله اعوذ بالله دغه راسه ووایست سبحانه صبح به نه وایي سبحانه بیا به نه یې رکو سبحانه ربي العظیم ضا داسته چې دا ژبه چې لږ پورته کوي د ژبې سر د مخ غاښو بیخ سر ومښلوئ نو ضا ادا کېږي سبحانه ربي العظیم عظیم سبحانه ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم دا خو بس تاسو د سبا درسي اعوذ بالله بسم الله زیب لا درته وایمه وروسته به تاسو راته ووایاست سبا ته به فقط سبحان ربي العظیم راته زده کړي تاسو ما وایاست ما پر تسمیه او تعوذ غوږ ونیسئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب يو غيندي يو ضادي غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين دا سوي وستا سورة سبحان ربي العظيم صدق الله العظيم